د حریت رادیو درنو اوریدونکو سلامونه نیکی هیلې مو ومنئ. هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او د صحت او عافیت جامې به مو پر تن وي. خوږو اوریدونکو داستاني خپرونه پیل شو. په دې خپرونه کې زه زبیر درته هرکلی کوم. هیله لرم تر پایه زموږ ملتیا وکړئ او د شیرشاه سوري داستان دا برخه هم را سره واورئ. خوږو اوریدونکو تاسو د شیرشاه سوري داستان 20 برخې را سره واورئ. له ملتیا مو مننه کوم چې تاسو د شیرشاه سوري داستان دغه برخې را سره واورئ. الله مو تل خوشاله او سوکاله او آباد لره. درنو اوریدونکو دا ځل 28مه برخه را هیله لرم چې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ او دا 28مه برخه هم را سره په مینه واورئ. درنو اوریدونکو تاسو په 28مه برخه کې را سره واوریدل همایون تر یوې مودې په منګیر کې پاتې شو. بیا خپل یو نامتو سردار محیط بیګ له 10,000 پوځیانو سره د ګوړ په لور واستاوه. درنو خوږو اوریدونکو د شیرشاه سوري په دې 28مه برخه کې تاسو را سره اورئ. شیرخان لا د چاړکن په غرنۍ سیمه کې پړاو اچولی و. یو سحر د خپل خیمې په مخ کې قدم وهه. بهرمجید حاجی خان برني او هیبت خان نیازی ورته راغلی و چې د راتلونکي په باب ورسره سلا وکړي. شیرخان خولۍ له سره لرې کړه. په ګڼو ویښتانو یې لاس راتېر کړ. خپلو سردارانو ته یې وویل تاسو څه فکر کوئ همایون به د بنګال په نیولو بریالی شي؟ بهرمجید وویل ولا مقامه، که سلطان محمود او د سیمې نور راجګان ورسره ملګري شي کیدای شي بنګال ونیسي. حاجی خان برني سر وخوځاوه. وی ویل د سلطان محمود او راجګانو ملګرتیا د هغه په بریا کې هیڅ رول نشي درلودی. شیرخان مسک شو. وی ویل حاجی خانه ستا څه نظر دی نو همایون به بریالی نشي؟ زه په دې باب خاص څه نشم ویلی. نه پوهیږم چې وضع به کوم لور ته لاړه شي. دومره ویلی شم چې د هند د زیاتو راجګانو په وفادارۍ او ملګرتیا هیڅ باور نه دی پکار. که همایون په سلطان محمود او یا نور وړکیو راجګانو حساب کړی وي دا به غلطي وي. شیرخان وویل حاجی خان رښتیا وایي. په راجګانو نه په ولس باور او حساب پکار دی. په دې برخه کې د همایون خونه ورانه ده. هغه د ولس پروا نه لري. دوی په همدې خبرو بوخت و چې یو مول وهلی سپور په تراټ راغی. د لویې خیمې نه لږ وړاندې پلی شو. د آس جلبې پرېښود. ګړندی وړاندې راغی. شیرخان له لرې پرې ورغږ کړ راځه انډیواله چې زه ستا د احوال په انتظار وم. هغه له مخ نه د پګړۍ شمله لرې کړه. اقبال و. له سلام وروسته یې وویل همایون د منګیر له کلا نه د ګوړ په لور وخوځېد. سلطان محمود مړ شو. زوی له خپلو کسانو سره د همایون په خدمت کې دی. هغه یې هم له 2,000 پوځ سره ګوړ ته واستاوه. شیرخان هغه ته وویل ته دې دمه جوړه کړه. بیا خپلو سردارانو ته مخ واړاوه. له خیره د بنګال د پلازمینې په لور کوچ دی. موږ باید تر همایون مخکې ځانونه هلته ورسو. جلال خان ځوان دی مورال ونه بایلي. باید ځانونه ورسو. هیبت خان نیازی وویل تر همایون مخکې هلته رسیدل راته ناشونی ښکاري. شیرخان هغه ته وکتل. وی ویل ولې ناشونی ښکاري؟ د همایون پوځ تر موږ څو پړاوه ګوړ ته نږدې دی. هغوی زموږ په مخ کې دي. که په همدې لاره ورځو له هغوی سره مخامخ کیږو. که لاره چپه کړو بیا خو نور هم راته اوږدیږي. لاره نه چپو. په همدې لاره ورځو او تر هغوی مخکې باید ځانونه ګوړ ته ورسو. نور وخت مه تېروئ. ځانونه کوچ ته تیار کړئ. د شیرخان مزاج د هغه سردارانو ته معلوم و. پوهېدل چې د هغه اراده نه ماتېدونکې ده. درې واړه د خپلو خیمو په لور لاړل. تر نیم ساعت پورې دغه کاروان د ګوړ په لور ګړندی روان شو او شاته یې د چاړکن په غرونو کې ګردونه پاتې شول. همایون له لوی پوځ سره خوځېدلی و. هغه پړاو په پړاو سوکه روان و. شیرخان له خپلو لږو پوځیانو سره 2 او 3 پړاوه لاره په یوه مزل ووهله او ډېر ګړندی روان و. یو سهار چې دوی له یو خوړ نه د سمسوري درې منځ ته ننوتل په لویه لارې ډېر د اسونو او ګاډیو پلونه ولیدل.
پل پیژندونکي په ځیر وکتل. بیا شیرخان ته وویل دغه د لویو ګاډیو او اسونو پلونه دي. ښایي پرون تیر شوي وي او همدغه د همایون پوځ دی. د دې ورځې مازدیګر مهال چې دوی له یوه سیند نه پورې وتل د غونډیو په لمنو کې بې شمېره خیمې ولیدې چې نوې درېدلې. شیرخان خپلو ملګرو ته تر ماښامه همدلته د تم کېدو حکم وکړ. د همایون د پوځ خیمې د غونډیو په لمنو کې تر لرې لرې پورې غځېدلې وې. شیرخان څو تنه د هغوی د څارلو لپاره په رڼا کې واستول چې دوی بیا په تیاره کې ورسره مخامخ نشي. هغوی احوال راوړ چې پوځ تر سیند پاس د غونډیو په لمن کې تیت پړاو اچولی دی. یوازې په یوه برخه کې دوی سیند ته لږ نږدې دي چې تیارې پنډې شوې. د مغولو له پړاوه د سندرو او سازونو غږونه اوچت شول. شیرخان خپلو پوځیانو ته وویل همدغه وخت دی. مغول په خرمستیو بوخت شول. هغوی په ډیر پام د سیند په غاړه په کږو وږو لارو تیر شول او د همایون پوځ یې شاته پرېښود. دغه شپه یې تر سهاره مزل ته دوام ورکړ. د سهار له لمانځه وروسته د یوې سمسورې درې ښي اړخ ته د غونډۍ په منځ کې پړاو واچوه. پیرې یې ودرولې او پرېوتل. ماسپښین مهال یې بیا مزل پیل کړ. یو ماسپښین د محیط بیګ پوځیان یو کلي ته ننوتل. هلته یې په یو بڼ کې څو تنه سپاره ولیدل. له کلیوالو یې د هغوی پوښتنه وکړه چې دا څوک دي. ځواب یې ورکړ چې شیرخان له خپلو یو شمېر پوځیانو سره راغلی دی. د محیط بیګ پوځیان ډېر وارخطا شول. په منډه خپل مشر ته ورغلل. محیط بیګ دغه خبر اعلی حضرت همایون ته ورساوه چې شاوخوا 2 پړاوه شاته ورپسې را روان و. همایون هغوی ته حکم وکړ وګورئ چې له هغه سره څومره پوځ دی او څه نیت لري. کله چې د محیط بیګ پوځیانو پلټنه وکړه کلیوالو ورته وویل شیرخان او کم شمېر پوځیان ورسره وو. خو هغوی چې د مغولو د پوځ له راتلو خبر شول بیرته له کلي ووتل او وړاندې لاړل. دغه مهال ماښام او هغوی په تیاره کې په شیرخان پسې د وتلو خطر ته ځانونه ټینګ نه کړل. شیرخان او ورسره پوځ او اسونه نور له مزلو لیدلي وو. تیر ماښام یې 3 اسونه په نیمه لار کې ورته ولوېدل. دوی بیا هم د شپې په وروستۍ برخه کې خوبولي روان وو. دښمن یې شاته پاتې وو خو پرې خبر شوی وو ځکه یې د هغوی له لوري د ناڅاپي یرغل ویره احساسوله. دوی په یو خوړ کې اسونه تر جلبو نیولي وو او ګامونه یې څپول چې د مخې سپرو غږ اوچت شو. خبردار دوی لوري ته پوځ را روان دی. سره له دې چې له بې خوبۍ یې سترګې نه غړېدلې خو د پوځ د نوم له اورېدو سره د ټولو خوبونه وتښتېدل. شیرخان د تورې په موټي لاس کلک کړ. ویې ویل توریالیو کیدای شي دا د راجا سلطان محمود کسان وي. د لارې دواړو غاړو ته مورچل ونیسئ. که دښمن ونو همدغه ځای دی. دوی چې د لارې دواړو خواو ته د لوړو ډبرو تر شا اسونه ودرول تورې او لیندې یې برابرې کړې. په انتظار شول. لږ ځان وروسته د اسونو د پښو تر پهار اوچت شو چې شیبه په شیبه یې غږ لوړېده. تورګمۍ وه. اسمان له ستورو ډک و. دوی په همدې شپه کې مزل کړی و ځکه یې سترګې له تیارو سره روږدې شوې وې. څو تنه چې په لوړه ختلي وو ویې ویل د را روانو کسانو شمېر ډېر نه دی خو ټول سپاره دي. داسې ښکارېدل چې هغوی هم اوږد مزل وهلی وي. اسونه یې خپلې مخې ته خوشې کړي وو. کرار کرار وړاندې را روان وو. چې دوی ته لنډ راغلل په خپلو کې په پښتو غږېدل او د ښځو او ماشومانو غږونه یې واورېدل. دوی وپوهېدل چې د مغولو کسان نه دي خو چې هغوی له دواړو اړخونو د دوی ترمنځ راغلل. شیرخان راجګ شو. غږ یې پرې وکړ ودرېږئ. تاسو څوک یاست او چیرته ځئ؟ د هغوی مشر سیب خان سرواني د خپل مشر غږ وپېژانده. ودرېدل او په حیرانۍ یې وپوښتل ولا مقامه په دې توره شپه کې ته دلته څه کوې؟ شیرخان هم د هغه غږ وپېژانده. سیب خان د سرواني قوم مشر او د شیرخان له لوري د تلیاګړهي مهمې کلا مشر ټاکل شوی و. تلیاګړهي د بنګال په پوله د ګوړ د لارې په سر پرته یوه تنګه دره کې مهمه کلا وه. شیرخان وویل سیب خانه ته دلته څه کوې؟ موږ غواړو چې تر همایون مخکې ځانونه ګوړ ښار ته ورسو. د همایون پوځ راپسې دی. نور د خبرو وخت نه دی. راځه چې ګوړ ته ځانونه ورسو. ولا مقامه ما ته خو ستاسو حکم ورسید چې له بال او بچ سره ځانونه روحتاس کلا ته ورسوم. زه د روحتاس په لور روان یم. اوس روحتاس ته نسې رسېدی. په مخ کې د مغولو لوی پوځ دی. راځه له موږ سره ګوړ ته. که چیرته له مغولو سره مخ شو مقابله به ورسره کوو. ولا مقامه زما سره له کورنۍ او ماشومانو سره د خپل قوم 300 توریالي میړونه دي. تاسو ژوند په خطر کې دی.
زما کورنۍ به ستاسو سره ملګري شي. موږ به بیرته لاړ شو. په تیلیا ګړهي کې به دښمن ته مخه ونیسو. تر څو چې زموږ په بدن کې سات چلیږي مغول پوځ به ستاسو په لور یو ګام وړاندې در نشي. شیرخان د خپل وفادار سردار همت وستایه. وی ویل صاحب خانه د مغولو د پوځ شمېر زیات دی. هسې ځان په خطر کې مه غورځوه. تاسو ټول له موږ سره یو ځای بیرته راوګرځئ. که چیرته له دښمن سره مخامخ شو ټول به مقابله کوو. که مخامخ نه شو نو ښه ترښه. صاحب خان خپلو ملګرو ته د بیرته راګرځېدو حکم وکړ. بیا یې وویل تاسو راځئ، خدای به خیر پېښ کړي. تر لمانځه به حال مخکې بیرته تیلیا ګړهي کلا ته راورسېدل. صاحب خان خپل کورنۍ له شیرخان دوی سره واستوله او خپل مشر ته وویل تاسو خپل مزله ته دوام ورکړئ. موږ به ان شاء الله تر وروستۍ سلګۍ دلته له مغولو سره مقابله کوو. شیرخان په نرمه لهجه هڅه وکړه چې صاحب خان دې ته راضي کړي چې ګړهي کلا پرېږدي او له دوی سره لاړ شي. خو هغه پرېکنده تصمیم نیولی. صاحب خان پاتې شو او خان د ګوړ په لور خپل مزل ته دوام ورکړ. د سهار منځونه وشول. سوکه سوکه د تیارو پیڅول ورټول شو چې د لمر لومړی وړانګې د تیلیا ګړهي په غرونو ولګېدې. صاحب خان خپل جنګیالي راټول کړل او په یوه سوپه ودرېد. هغوی ته یې وویل زما ورونو او توریالیو یارانو ټول غسلونه وکړئ. موږ ته نن د قوم د عزت او ابرو د ساتنې درنه دنده راسپارل شوې ده. د مغولو لوی پوځ را روان دی. موږ باید تر خپلو وروستیو سلګیو د هغوی په وړاندې ودرېږو. نن زموږ د ژوند وروستۍ ورځ ده. دا باید په زړه کې هم در تیره نشي چې موږ به ژوندي پاتې شو. زما یارانو موږ پوځیان یو او د یو پوځي لپاره د بړستنې تر مرګ د جګړې په ډګر کې مرګ 100 زره غوره دی. موږ ته دا د ویاړ ځای دی چې د خپل لوی مشر د ژوند ژغورلو لپاره ځانونه قربانوو. زموږ راتلونکي نسلونه به پر موږ ویاړي. د پوځیانو له ډلې یوه تن وویل نور د خبرو وخت نه دی. ستا پرېکړه زموږ پرېکړه ده. بس حکم کوه. دغه کلا او دره دې پرې ګواوي چې کومه ژمنه در سره کوو تر سره کوو یې. صاحب خان خپلو 300 تنو سرهندویانو ته مورچلونه ور وویشل. دوی څو توپونه هم درلودل چې د درې دواړو اړخونو ته د لوړو غونډیو په سرونو درېدلي وو. یو بل ته یې وصیتونه وکړل. په ګډه یې دعا وکړه او د دښمن په انتظار شول. تنکۍ غرمه د سمندر د توپاني څپې په څیر د مغولو د پوځ لومړنۍ ډلې راورسېدې. لکه د سمندر یاغي څپه چې د ساحل له کوم کمره سره ټکر شي او بیرته ماته شي. د همایون او محمد بیګ د پوځ لومړی یرغل ناکام شو. د کلا له دیوالونو او د درې له دواړو لوړو سرونو څخه د سرواني ځوانانو د غیشو او نیزو په ګزارونو مات شو. هغوی په شا لاړل. په سلګونو مړي په میدان پرېښودل. خو بیرته یې نامنظمې لیکې له سره منظمې کړې او په کلا یې بیا زورور چپاو راوړ. صاحب خان مورچل په مورچل ګرځېده او د خپلو جنګیالیو حوصله یې پیاوړې کوله. دویم او ورپسې دریم یرغل بیا مات شو. بیا یې هم مړي په میدان پرېښودل. خو د توپاني سمندر یاغي څپو ته ورته د مغولو بریدونو دوام وکړ. د 310 تنو ترمنځ نابرابره جګړه روانه وه. د سرواني قوم دغو توریالیو داسې تاریخ پرېښود چې چا یې تصور نشو کولی. له تنکۍ غرمې تر قضا ماسپښین پورې دغه جګړه روانه وه. د سرواني قوم ځوانان یو ټپیان او ووژل شول، تر دې چې په خپله صاحب خان دریم ځل ټپي شو. د محمد بیګ د پوځیانو په لاس کې ولوېد. خو جګړې لا دوام درلود. له دواړو اړخونو د غونډیو له سره په مغولي پوځ د توپونو ډزو هغوی بیا مات کړل. هغوی ناهیلې په شا لاړل، خو دا ځل د دښمن یو نامتو جنګیالی په ټپي حالت کې نیولی و. مغولي پوځیانو صاحب خان خپل مشر ته بوتلو. محمد بیګ سمدستي په ټپي حالت کې هغه همایون ته واستاوه. همایون 3 میله لرې له خپل پوځ سره پړاو اچولی و او د دې جګړې په باب هر ساعت احوال ورکول کېده. هغه د 300 پوځیانو دغه شهامت او غیرت ته ګوته په غاښ و. کله چې صاحب خان د اعلی حضرت همایون دربار ته ورساوه، هغه پوښتنه وکړه، دا څوک دی؟ ځواب یې ورکړ، دا د تلیا ګړهي د ساتونکو مشر صاحب خان دی. همایون بیا وپوښتل، کلا فتح شوه؟ پوځیانو ځواب ورکړ، اعلی حضرته، نه، په کلا کې لا یو شمېر پوځیان شته
چې زموږ د بریا مخې نیولې ده. همایون راجګ شو، ورغی د سیب خان لاسونه چې تر شا تړلي و پرانیستل. وی ویل په مور دې آفرین چې تا غوندې توریالی راوړی. د یوه پوځي دنده او پریزه همدغه دی چې تا تر سره کړه. زه د همت او میړانې ته سلام کوم. ته آزاد یې، هر چېرته چې درومې تلای شي. سیب خان وویل اعلی حضرته، زما بال بچ له شیرخان سره تللی دی، ما ته هم اجازه راکړه چې هلته لاړ شم. همایون شاه وویل بیا هم د شیرخان ملګرتیا نه پرېږدي، ما بخلی ورځه هر چېرته چې ځې ځه. سیب خان بیرته شیرخان ته راغی او له خپلې کورنۍ سره یو ځای شو. شیرخان چې د سیب خان کیسه واورېدله وی ویل همایون دښمن دی خو یو شریف دښمن دی، زه به د دغه شرافت بدله خامخا ورکوم. د سیب خان یو شمېر ځوانانو لا هم په تیلیاګړي کلا کې د محیط بیګ او مغولو مخه نیولې وه او په میړانه جنګېدل. دو ورځې وروسته شیرخان ګوړ ښار ته ننوت. هغه سمدستي جلال خان له یو شمېر نورو سردارانو او 1000 تنو پوځیانو سره د تیلیاګړي په لور واستول. جلال خان ته حکم وکړ چې ځانونه زر تر زره تیلیاګړي کلا ته ورسوي، څومره چې کېدای شي د همایون پوځونه همالته ایثار کړي. تیلیاګړي کلا په یوه تنګه دره کې پرته وه چې د ګوړ ښار ته لاره پرې راغلې وه. د درې دواړو لورو ته د ډبرینو ورونو لړۍ تر لرې لرې پورې غځېدلې وه. ګوړ ته د بهار له لوري همدغه تر ټولو لنډه لار وه. شیرخان تر دې مخکې له خپلو سردارانو سره پر دې پرېکړه وکړه چې د ګوړ خزانه او شتمني باید روحتاس ته واستوو. اوس یې د همدې لپاره تیلیاګړي کلا ته جلال خان واستاوه چې تر څو دوی خزانه لیږدوي د همایون پوځ همالته ایثار کړي او پرې نږدې چې د ګوړ ښار ته رانږدې شي. جلال خان چې له خپل پوځ سره تیلیاګړي کلا ته ورسېد، سمدستي یې لاندې په دره کې کلا او دواړو لورو ته لوړ سرونه بیا ټینګ کړل. خپل زیات پوځ یې په کلا کې پر دښمن برید ته تیار کړ. همایون له تیلیاګړي 10 میله لرې واړول او دې مهمې پوځي کلا او درې ته د جهانګیر قبیلې تر قومندې لاندې پوځ راواستاوه. کله چې د مغولو پوځ درې ته راورسېد، وپوهېدل چې دغې مهمې پوځي چوڼۍ ته د شیرخان تازه دمې پوځونه را رسېدلي دي او ډېره یې کلکه کړې ده. هغوی یرغل راوړ خو له سختې جګړې سره مخ شول. مغولي پوځ بیرته په شا شول او 3 میله لرې واړول. جلال خان ځوان و، وینه یې توده وه او مورال یې ډېر اوچت و. هغه 2000 تنه په کلا کې پرېښودل او نور پوځ ته حکم وکړ چې تر کلا او درې د باندې په دښمن یرغل ته تیار شي. نورو سردارانو هڅه وکړه چې هغه له یرغله منې کړي. شجاعت خان ورته وویل وراره، د اعلی حضرت حکم دا دی چې موږ ګوړ ښار ته د مغولي پوځ د پرمختګ مخه ونیسو. دا اجازه نه ده راکړل شوې چې له خپلو مورچلونو ورووځو او په هواره کې په هغوی برید وکړو. نورو سردارانو هم د هغه په تایید هڅه وکړه چې جلال خان له یرغله راوګرځوي. خو ځوان جلال خان په داسې حال کې چې زغر یې اغوستله او ځان یرغل ته چمتو کاوه وی ویل ښاغلیو، مغلي پوځیان غافل دي، همدغه وخت دی چې غرور یې په خاورو کې راپرېوځي. دا یې وویل په خپل آس یې پښه واړوله او پوځ ته یې د یرغل حکم وکړ. هلته مغلي پوځیان مزله او ناڅاپي جګړې ستومانه کړي وو. چې پړاو ته ورسېدل، له اسونو یې ځینونه لرې کړل، خپل زغرې او خولۍ یې ویستلې او د ستومانۍ د ایستلو په نیت په خپلو خیمو کې پرېوتل. د جلال خان یرغل دومره ناڅاپي او ګړندی و چې د همایون د پوځ مشر جهانګیر قلیبک تر څو په وضع سم پوهېده، سړه توده پې تېره شوه. د مغولو پوځ ته ډېره مرژوبله واوښته او جلال خان له 2000 اسونو، یو شمېر پیلانو او زیاتو وسلو، خیمو، خوراکي توکو او نور سامان سره بیرته خپلې کلا او مورچلونو ته راستون شو. دا د چنارګل له جګړو وروسته دا د مغولي پوځ تر ټولو ستره ماته وه چې د همایون یې غاښ وبرېښاوه. تر دې وروسته جلال خان دره او پوځي کلا ټینګه کړه او مورچلونه یې ونیول. تر څو میاشتو پورې هره ورځ مغولي پوځیانو په تیلیاګړي یو چپاو راوړ، په هغوی به یې غیشي وبورول او بیرته به خپل پړاو ته ستانه شول. همایون نور پوځونه هم د بیرم خان په مشرۍ تیلیاګړي ته واستول او هغوی هڅه کوله چې جلال خان دې ته وهڅوي چې له درې او کلا نه د باندې راووځي. خو د شیرخان نورو سردارانو جلال خان بیا پرې نه ښود چې د باندې پر هغوی برید وکړي. دغه مهال د همایون پوځي سردارانو له یو بل نه یې رنګ نه کار واخیست. هره ورځ به کوم مشر سردار نږدې راغی او جلال خان ته په خطاب کې به یې وویل
څو به د ښځو په څیر د دیوالونو شاته په کلا کې پروت یې، که میړه وې راووځه او په ډګر زموږ سره وجنګېږه. دې پیغورونو بالاخره کار وکړ. د جلال خان د غیرت رګ یې وخوځاوه. یو سهار د مغولو یو سردار راغی. د غیشو او توپونو له ګزارونو وروسته د سپکو سپورو او پیغورونو نوبت هم تیر کړ او بیرته د خپل پړاو په لور وخوځېد. دغه مهال جلال خان چې مخکې 2000 تنه یرغل ته تیار کړي وو، ډیر ګړندی په هغوی پسې ور ووت. مغولي پوځیان چې خپل پړاو ته ورسېدل، له اسونو پلي شول او بېغمه خپلو خیمو ته ننوتل. دوی بیا هم غافل وو. دا یې په خیال کې نه ور تېرېدله چې څه ټکه به پرې رالویږي. ناڅاپه د جلال خان سپاره د مغولو په پړاو ورننوتل. تورې وشرنګېدې، اورونه بل شول. څو مغولي پوځیانو وسلو ته لاس کاوه. د جلال خان د سرخندویانو تورو یې ورمېږونه ورېبل. په دغه برید کې د مغولو ډیر نومیالي پوځي سرداران ووژل شول. یوازې هغه پوځیان په تېښته بریالي شول چې په شاتورو اسونو یې په همغه لومړیو شیبو کې پښې واړولې او شاته وتښتېدل. دا ځل بیا له مغولو زیاته وسله، اسونه او خوراکي توکي دوی ترې ونیول. جلال خان مغولو ته ډیر دروند ګزار ورکړ. یوه ورځ وروسته د جلال خان د دغه برید او بریا خبر شیرخان ته ورسید. سره له دې چې دا د هغه د حکم په خلاف کار وو، خو شیرخان ډیر پرې خوشحاله شو. د خبر له اورېدو وروسته یې وویل الحمدلله. جلال خان خپل غیرت ثابت کړ. وی ښودله چې د پوځ د سالارۍ حقدار دی. د حریت رادیو درنو اوریدونکو له ملتیا مو مننه کوم. د شیرشاه سوري داستان د خپرونې 28مه برخه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا راتلونکې برخې مو زه زبیر پلوی او بخونکي رب سپارم. ښه وخت ښې چارې ولرئ. الله مو مل شه. شیرشاه سوري هغه له خړو خاورو راپورته شو. د لوی فکر او ژور درک له مخې په تاریخ کې د یو ستر سلطان په نوم وپېژندل شو. نوموړی یو ساده سړی و، خو د عقل، زړورتیا او عدالت په زور یې د یو ستر سلطنت بنسټ کېښود. شیرشاه سوري نه یوازې یو جنګیالی و، بلکې یو اصلاح کوونکی رهبر او خلکو ته د زړونو سلطان و. شیرشاه سوري دغه تاریخي ناول هره دوشنبه او سه شنبه د شپې له 10 تر 10 نیمو او بیا ځلې تکرار یې هره چهارشنبه او پنجشنبه د شپې له 10 نیمو تر 11 بجو له حریت رادیو اوریدلی شئ. شیرشاه سوري.